هغه د 2 بجو نه टी वी ګوري या वो 2 बजे से टीवी देखती रही है. उर्दू की वजह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फिक्रा कैसे राजी. शी हैज़ बीन वाचिंग टीवी सिंस 2 o'clock. अली په دې स्कूल کې د 3 کالو نه टीचिंग کوي یعنی خلکو ته سبق ښيي. Ali has been teaching in this school for 3 years. She has not been watching TV since 2 o'clock. هغه د 2 بجو نه टी वी نه ګوري. We have been living in this house for 6 months. مونږ په دې کور کې د 6 میاشتو نه اوسېږو. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن به ان شاء الله مونږه پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کو. د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس نوم په اردو کې دی فعل حال مکمل جاری. یو کار دی هغه شروع شوی مخکې دی او تر اوسه پورې جاری دی. صحیح ده. دا د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس وړوکی غونډې پہچان دی. په اردو کې د فقرو پہچان داسې راځي چې د کمې فقرې په آخره کې تا رها ہے، تی رہی ہے، تے رہے ہو دا ټکي راځي، نو دا د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس فقرې. خو کله کله په پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې صرف رہا ہے، رہی ہے، رہے ہو هغه هم راځي، بالکل د پریزنٹ کنټینیوس ټینس د پہچان پشانتي. خو په پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې او په پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې به بیا موږ ته د فقرې د دې څیز نه پته لګي چې په دې کې د ټایم ذکر شته او که نه. که په هغې کې د ټایم ذکر یي یعنی یو کار د سحر نه شروع دی یا هغه د 2 بجو نه لوبې کوي یا هغه د 4 غنټو نه اوده دی، دغه شانتې چې د ټایم ذکر پکې راغلی نو هغه به بیا د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس فقره وي. که د ټایم ذکر پکې نه وي او په آخر کې صرف رها ہے، رہی ہے راغلی نو هغه به بیا د پریزنٹ کنټینیوس ټینس فقره وي. صحیح ده. نو په پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې چې کله د ټایم ذکر راځي نو هغې کې بیا مونږه د سینس او د فار استعمال کوو. په د سینس او د فار په استعمال باندې به زه د دې لږ ساعت پس په دې ویډیو کې تاسو په انشاءالله په هغې باندې په تفصیل سره پوهه کړم. اوس زه تاسو ته یو څو مثالونه در کوم د فقرو، د هغې نه به تاسو ته پته ولګي چې د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس فقرې څنګه یي او د هغه بیا جوړیږي څنګه. د دې مثال داسې واخلئ په پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې یعنی په اردو کې فرض کړئ یو فقره ده میں سوتا رہا ہوں، آئی ہیو بین سلیپنگ. تاسو ګورئ په دې فقره څنګه جوړیږي آئی ہیو بین سلیپنگ. کله چې موږ د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس فقره جوړو نو اول به سبجیکټ راځي، د سبجیکټ نه پس به هیو بین یا هیز بین راځي، د هغې نه پس به د ورب جیرنډ فارم لګي. جیرنډ فارم تاسو ته ما مخکې هم دا ایکسپلین کړی دی. جیرنډ فارم هغې فارم ته د ورب ویلی کېږي چې کله د ورب د فرسٹ فارم سره د آئی این جی اضافه وشي نو دې فارم ته ویلی کېږي جیرنډ. صحیح ده. نو ځکه چې دا خو پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس دی که نه، کنټینیوس مطلب دا چې دا کار اوس هم جاری دی، شروع شوی مخکې دی خو اوس هم جاری دی. نو د کنټینیوس ټینس چې دی نو هغې سره بیا جیرنډ فارم د ورب لګي، د ورب د فرست فارم سره به آئی این جی لګي. یعنی سلیپ نه به جوړ شي سلیپینګ، د کوک نه به جوړ شي کوکینګ، د ایټ نه به جوړ شي ایټینګ، د واک نه به جوړ شي واکینګ. دغه شانتې دې ټولو ته ویل کېږي جیرنډ فارم. صحیح ده. نو او په دې کې هم په پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې هم د پریزنٹ پرفیکٹ ټینس په شانتې 2 ګروپونه دي، د سبجیکټس یعنی د آی وی یو دی او د پلورل سره به د په پریزنٹ پرفیکٹ ټینس کې به سره هیو لګېدو که نه، په پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې به سره هیو بین لګي. هیو به ماغی خو د بین اضافه به سره کېږي. دغه شانتي کوم دویم ګروپ چې د سبجیکټس دی هی شي ایټ او سنګولر سره به په پریزنٹ پرفیکٹ ټینس کې هیز لګېدو، په پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې به سره هیز بین لګي. لایک آئی هیو بین ایټینګ، هی هیز بین کوکینګ، شي هیز بین واچینګ. دغه شانتي د دې فقرې جوړېږي د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس. صحیح ده. ها اوس په دې کې یو خبره بله یاد ساتئ چې کله د ټایم ذکر پکې راغلی یو فقره د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس ته، که د ټایم ذکر پکې راغلی
که د ټایم ذکر پکې نه راغلی او په آخر کې صرف په اردو کې رها ہے رہی ہے راغلی نو هغه خو بیا د پریزنت کنټینیوس ټینس فقره شو که نه. خو که د وخت ذکر پکې یو کار د اگر سحر نه کیږي یا د 2 بجو نه کیږي یا د ماښام نه کیږي یا 3 ورځې مخکې نه کیږي یا 10 کاله مخکې نه کیږي، خو چې کله پکې هم د ټایم ذکر راغلی نو دا به د پریزنت پرفیکٹ کنټینیوس ټینس فقره ای او په هغې کې به بیا سینس لګي او یا به فار لګي. سینس او فار په هغه کیس کې لګي چې کله که فرض کا مونږ ته یو کار داسي چې هغه مونږ ته د هغې آغاز چې کله شوي، هغه چې کله شروع شوي یا کار مونږ ته د هغه ټایم معلومي، د هغې د شروع کېدو وخت مونږ ته معلومي، نو په هغه کیس کې به د سینس استعمال کیږي. like she has been watching TV since 2 o'clock. هغه د 2 بجو نه ٹی وی ګوري، یا وہ 2 بجے سے ٹی وی دیکھتی رہی ہے. اردو کی بتا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس فقرہ دس راضی وہ 2 بجے سے ٹی وی دیکھتی رہی ہے، یا کدے سے ہم ہوئے وہ 2 بجے سے ٹی وی دیکھ رہی ہے. نګور په آخر کې رہی ہے راغی ښکاري خو د کنټینیوس ټینس فقره، خو چې کله پکې مونږ د 2 بجې ذکر وکړو، د یو وخت ذکر پکې مونږ وکړو، نو دا بیا د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس فقره ده. نو هغه بیا she has been watching TV since 2 o'clock. صحیح ده. نو شي دی، نو شي سره به هیز راځي، هیز بین راځي، نو دغه شانتې د دې فقره جوړیږي. صحیح ده. نو دا ډېر آسان ټینس دی او ټولې فقرې هم دغه شانتې دي. I have been playing in the park since morning. زه د سهار نه په پارک کې لوبې کومه، دا خو سینس شو. صحیح ده. فار چې کله مونږ استعمالو، فار مونږ په هغه کیس کې استعمالو چې کله مونږ ته د یو خاص ټایم پته نه وي. فار مونږ ته صرف دا وایي چې یو کار کله شروع شوی او کله ختم شوی یا اوس هم جاري دی، نو تر اوسه پورې په دې کې ټوټل ټایم څومره ولګېدو، ټول وخت پکې څومره ولګېدو په دې یو کار کې. لکه فار ایگزامپل زه وایم چې Ali has been teaching in this school for 3 years. علي په دې سکول کې د 3 کالو نه ټیچینګ کوي، یعنی خلکو ته سبق ښیي. نو ګوره په دې کې اوس ما 3 years وې، نو دې سره بیا فار راځي، ځکه چې دا 3 years خو مونږ ته یو خاص ټایم نه شو که نه، دا خو مونږ ته صرف د یو کار کله شروع شوی، مطلب هغه ټیچینګ کله شروع کړی او تر اوسه پورې په دې کار کې ټایم څومره ولګېدو، نو 3 کاله ټایم پکې ولګېدو که نه. نو چې 3 کاله وخت پکې ولګېدو دا مونږ ته صرف وخت هغه دورانیه مونږ ته ښیي. نو په هغه کیس کې به په فقرو کې صرف فار لګي. د دې یو بل مثال داسې واخلئ چې we have been living in this house for 6 months. مونږ په دې کور کې د 6 میاشتو نه اوسېږو. نو for 6 months به راځي، ځکه چې 6 میاشتې خو یو خاص ټایم نه شو، ما ته نشته پته که نه چې کمې 6 میاشتې. صحیح ده. نو for 6 months به راځي، دا مونږ ته صرف د هغه ټوټل زمونږ چې هغه اوسېدل دي په هغې کې زمونږ ټوټل ټایم څومره لګېدلی دی، نو هغه 6 میاشتې لګېدلی دي. نو چې موږ ته صرف د ټوټل انفارمیشن راکوي، د ټوټل ټایم انفارمیشن راکوي، نو د هغه کیس کې به د فار استعمال کیږي. دغه شانتې د دې نیگیټیو او انټراګیټیو فقرې چې دي نو هغه هم ډېرې اسانې دي، په اسانه باندې جوړیږي. اول به سبجیکټ راځي، چې کله نیگیټیو فقرې موږ جوړو نو اول به سبجیکټ راځي، بیا به یا هیو یا هیز د اکسلري ورډ چې کوم دی هیو یا هیز راځي، بیا به ناٹ لګي او بیا به بین راځي، او بیا به هغه جرن فارم د ورب لګي. صحیح ده. بیا نور ټول فقره هماغه شانتي، خو د هیز بین او د هیو بین د دې په مینځ کې، د هیز او د بین په مینځ کې او د هیو او د بین په مینځ کې به ناٹ لګي. لکه I have not been playing football since morning. زه سهار نه فوټبال نه کومه. یا she has not been watching TV since 2 o'clock. هغه د 2 بجو نه ټي وي نه ګوري. یا we have not been living in this house for 6 months. مونږ د 6 میاشتو نه په دې کور کې نه اوسېږو. نو دغه شانتې د دې بالکل سمپل د ناٹ اضافه پکې کېږي چې کله د هغې نیګیټیو فقرې جوړېږي. انټراګیټیو فقرې هم دغه شانتې جوړېږي چې کم د هیف او هیز دی، دا به د سبجیکټ نه مخکې د فقرې په اوله کې راشي او ورپسې به ټوله فقره هماغه شانتې راځي. لکه دا کومه فقره چې ده چې she has been watching TV since 2 o'clock. د دې چې کله مونږه انټراګیټیو فقره جوړو نو هغه به څنګه راځي؟ has she been watching TV since 2 o'clock.
نو هیز به د فقرې مخې ته راشي، بیا به سبجیکټ راشي، بیا به بین راځي او بیا به د ورب هغه جرند فارم لګي. We have been living in this house for 6 months. مونږ د پدې د شپږو میاشتو نه په دې کور کې اوسېږو. نو د دې به بیا انټراګیټیو فقره څنګه جوړیږي؟ Have we been living in this house for 6 months؟ آیا مونږ په دې کور کې د شپږو میاشتو نه اوسېږو؟ صحیح ده. دا شانتي د دې انټراګیټیو فقرې د ټول سبجیکټس لپاره دغه شانتي راځي. د دې نیگیټیو انټراګیټیو فقرې هم جوړیږي، یعنی چې په کومه فقره کې هم نفي او هم سوالیه نو هغه هم جوړیږي. د هغې به مثال داسې راځي چې لکه دا یو مثال واخله، she has been watching TV since 2 o'clock. نو د دې به نیگیټیو انټراګیټیو څنګه جوړیږي؟ has she not been watching TV since 2 o'clock؟ آیا هغه د 2 بجو نه ټي وي نه ګوري؟ صحیح ده. نو دا شانتي د دې نیگیټیو انټراګیټیو کې به اول هیز او هیو به هغه شانتي د انټراګیټیو په شانتي سبجیکټ نه مخکې د فقرې په اوله کې راشي، بیا به سبجیکټ راځي، بیا به ناٹ لګي او بیا به بین لګي او بیا به د ورب هغه جرند فارم لګي. د هغې به نیگیټیو انټراګیټیو فقرې جوړې شي. نو ډېر ساده ټینس دی، ډېر مثالونه نشم درکولی. امید دی چې تاسو به پوه شوي یئ. د دې سره زمونږ کم د پریزنټ ټینس چې کم ټینسونو څلور واړه مونږ وکړله، پریزنټ انډیفینټ، پریزنټ کنټینیوس، پریزنټ پرفیکټ او پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. ټینسونه مونږ دا څلور واړه ختم شوله. نو انشاءالله په بل ویډیو کې به مونږ پاست انډیفینټ، هغې ته پاست سمپل ټینس هم ویلی کېږي. انشاءالله هغه به مونږ د ټینسونو په بل ویډیو کې کوو. انشاءالله په بل ویډیو کې به بیا ملاویږو. تلو نه مخکې لایک او شیر. د الله په امان.